چې رب العالمین د بنده نه خپه شي الله ترې نه څه علي پته درته شته څه ترې نه علي الله صحت ته علي نه ګاډې ته علي نه مال ته علي نه 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 جیدادونه ته نه علي چې کله د بنده نه الله خپه شي رب العالمین ترې د سجدي توفیق والی بس تندې بیا ځان ته نه لګي نو ښه ځوانانو نه خبر خو اسې نه چې رب در نه خپي چې څلوېښت سجدو نه تاسو هره شپه محرومه کیږئ رب ته وجاړه رب ته چغې ووخه ربه ما کې څه کمی دی چې ته زما تندې ځان ته نه پرېږدې خلق جماعت ته لاړ شي څلوېښت پیرې رب ته تندې ولګي او دی په دوکانونو کې ناست دی په بازارونو کې ناست دی په بازارونو کې ګرځي دی په بازارونو کې ناست دی دا څلوېښت سجدو نه الله محرومه که او که نه ډیر خیال کوئ ډیر حدیث مبارک کې راځي د روژه کې 5 څیزونه دي چې دا به راته بیا نه بیلاویږي ښه 5 څیزونه نن موږ له الله راکړي دي او دا یو څو ورځې دي بیا به دا نه په هغې کې اول نمبر خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک چې کله روجهدار روجه ونیسي معدې خالی شي نو د خولې نه بدبویي روانه شي لږ بدبویي د خولې نه روانه شي دا د معدې د خالیوالي د وجې نه دی وایي ما خولې نه بدبویي روانه زه هم روجهداره ته نه خبر دا روجه ده که نه دا بدبویي که په عامو حالاتو کې لرکوه ختموه غور کوه او چې د روجې په حالت کې شروع شوله مسواک کوه په خپل حال چې خوند من پکې ډیر نه بعضې تیلو والا مسواک یې کې بالکل د عطر خوني سړی وی عطر مې تیر کړل ټوپیس مه کوئ هغه مکروه دی هغې کې خوني عام ساده مسواک کوئ خو دغه د معدې د خالیوالي د وجې نه بدبویي ده دا په مسواک هم نه ختمیږي دا د یخه ته نه خبر کنه ته دی ورځو کې د رب رازداري رب النبی علیہ السلام فرمای خلوف فم الصائم د روجهدار د خولې بدبویي رب العالمین وی ما ته د مشکو د خوشبویي نه خوښه ده چې کنه د خولې نه بدبویي روانه شي رب وی دا زما رازدار دی دا زما رازدار دی یو دا اعزاز په روجه کې میلو شي دویم اعزاز څه میلاویږي وتستغفر لهم الملائکه حتی یفتروا تر څو پورې چې د دې روجه شروع ده ماسپښین دی مازدیګر دی اوس موږ روجه ده د روجه ماتې د ټیمه پورې ملایک د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي خدای وی بخي رب وی بخي یو روایت کې حیتان لفظ راغلی دی وی په دریاب کې میان د ده دپاره د مغفرت دعاګانې دریاب کې میان وی رب وی بخي ته وایي ما خو چېرته د مین هوا نه اورېدو چې ربه وی بخي دا داسې نه وایي چې ربه وی بخي ښه څوک یې په زبان قال سره وایي څوک یې په زبان حال سره وایي ښه دا مرغی رب یادوي خو دوی په خپله ژبه کې یادوي ښه میان وایي ربه روجهدار وبخي خو په خپله ژبه کې ملایکو په دریاب کې میان وایي ربه د ده بخښنه وکړي ربه د ده صرف روجهدار په لاره روان دی ښه دا د شپې ورځې دي ښه نو چې تا موبایل راغستی او ته ډرامه ګورې او ته فلم ګورې ملایک به ووایي چې ربه وی بخي میان به ووایي چې ربه وی بخي دوه اعزاز شول دریم ویزین الله عز وجل کل یوم جنته الله هر شپه او هر ورځ کې الله جنت ښایسته کوي هر ورځ یې ښایسته کوي په رمضان کې نا به بیا رستو نه ښه ښایستی کې بیا ورته وایي زما نیک بندیان ستا طرف ته را روان دي زما نیک بندیان تا طرف ته ای ځوانانو زمونږ چې روجه رب راله جنت ښایسته کړي رب راله جنت ښایسته کړي